د اسلامي امارت او کاناډا ترمنځ جنجال او جړپ رامنځته شوی. په افغانستان کې د یو ورک شوي پخواني کاناډایي سرتیري د روغتیا په اړه اندېښنه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کاناډا د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ ټولنې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د کاناډا د وسلوالو ځواکونو د پخواني افسر ډیوډ لیوري د ورکېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دغې ټولنې مسؤلانو ویلي چې ښایي اسلامي امارت ښاغلی لیوري نیولی وي. دې ټولنې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ په یوې خبرپاڼه کې لیکلي، موږ د ډیوډ لیوري د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لرو. ټول هغه د کاناډایي ډیف په نوم پیژني. د دغې خبرپاڼې له مخې لیوري د نومبر پر 11مه د کابل له هوایي ډګر څخه چې د جګړې د سرتیرو د یاد له ورځې سره سمون خوري ورک شوی دی. یادې ټولنې ډیره کړې داسې ښکاري چې نوموړی د اسلامي امارت لخوا نیول شوی وي. په دې حساس وخت کې هر ډول فکر کول کیدای شي بې ګټې وي. نوموړي په تیرو 3 کلونو کې په ځلونو افغانستان ته یون کړی و. د کاناډا د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ ټولنه ټینګار کوي چې لیوري تل د اسلامي امارت لخوا له لیږل شوو معتبرو اسنادو څخه په ګټنې سره افغانستان ته یون کړی دی. یادې ټولنې ډیره کړې چې د هغه د خوشي کېدو لپاره د کاناډا د بهرنیو چارو له وزارت سره په اړیکه کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویاند بریټي فیلچر د جمعې پر ورځ د لړم پر 25مه ومنله چې یاد وزارت په افغانستان کې د یو کاناډایي وګړي د ورکېدو په اړه خبر دی. د نوموړي په وینا کاناډایي چارواکي دا وضعیت له نږدې څاري او د امنیتي ملاحظاتو له امله په دې اړه ډیر جزئیات وړاندې کولی نشو. تر دې وړاندې د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو هم ویلي و چې د یاد کاناډایي وګړي د نیولو موضوع له اسلامي امارت سره په جدي توګه څاري. که څه هم کاناډا د اسلامي امارت له واکمنۍ سره رسمي اړیکې نه لري، خو کاناډایي ډیپلوماټانو په وار سره د اسلامي امارت له استازو سره په قطر کې لیدلي او د افغانستان په اړه یې له دوی سره خبرې کړې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.